د ورښتونو دوام غزني او کندهار کې سیلابونو 9 تنه مړه کړي دي. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. په غزني او کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندهار ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر نن چهارشنبې د وږي پر 2 رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت د معروف ولسوالۍ په ځینو برخو کې د سیلابونو له امله 6 هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی دی. همداراز د غزني سیمه ییزو سرچینو ویلي چې په مرکز او جاغوري قرهباغ او اندړ ولسوالیو کې له سختو بارانونو وروسته 3 تنه مړه شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې یو پلار او یو زوی هم شامل دي. سرچینې زیاته کړي چې د سیلابونو له امله د جاغوري ولسوالۍ د انګوري او حقتول په کلیو او اندړ ولسوالۍ کې د ګندیر په سیمو کې لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. دا پرله پسې درېیمه ورځ ده چې سیلابونه د غزني د اوسیدونکو ژوند اخلي. تر دې یو ورځ مخکې هم د غزني په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. بلخوا د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په ډیری ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې